الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبره رسیدلې و چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ شهید شو. د مسلمانانو په ټوله دنیا باندې یو خلیفہ شو، عبد الملک ابن مروان، او د دنیا په بادشاہي باندې انسان باید اعتماد ونکړي، ځکه دا پاندې د ختمېدونکو ژوند دی. تر څو پورې د الله بندګي به کې وشي نو بیا د صحیح ژوند دی. د قران او سنت نو د دنیا مثالونه باندې ذکر کړي وو. الله رب العزت فرمایي چې دا اصلوب او مشغله ده، زر تیریږي پیدا به کې نشته. حق سړي ګټه وکړي چې کوم ایمانداري. د ذوالقرنین واقعه مو ذکر کړی چې هغه ډیر لوی بادشاه و د دنیا په بادشاهانو کې، چې کله واپس کول راته په دلاره کې هغه مړ شو. ابن جوزی صاحب دا ویلي چې د اکثره بادشاهانو مرګ هغه د توري د وجلې، او ډیر کم ژوند دي، کم انسانان چې په خپل مرګ باندې مړ شي. د عبدالملک صاحب کې څه صفاتونه مو ذکر کړل چې دا سعید ابن مسیب طالب العلم او د انس ابن مالک، د ابو هريره او د عبد الله ابن عمر دی د دوی شاګرد، او تر دې پورې صحیح څه مشکل چې پوښتنه وکړه چې تمړ شنو سانه بورو سمګ د علم د شانس د کو ویدل به اشاره وکړه عبدالملک ابن مروان له. ډیر اوچت عابد، کله کله بر ماسپکین نظر مازګره پورې مونږ ویلې دا ټول وخت د الله په دې بندګۍ نپلونو باندې تیر کې ملګرو سعید صاحب ویلې چې دا ډیر اوچت عابد دی، مونږ د شي بندګۍ د الله نشو کولای. هغه ول اصلي بندګۍ د رب العالمین دار چې سړی د الله په امر کې سوچو کې او د قشان د حرام نه ځان وساتي. کله کله عبد الله ابن عمر خوشتبي ملګرو سره کوله، وی خلک بچیره وړي او مروان چې پلار راوړي منه دومره خیر دی. ملګرو دې دا مطالبه کړي و، دا پښتنه ته کړي و چې سبا دیګری کې شپینواله څنګه راغی. وی وجه دار چې دغه د جمعې خطبه لري مونږ چې کله د خلکو له پیش کوو نو دا خپل عقل مونږ د خلکو له وړاندې کوو. دا ډېر ګران کار دی چې مونږ د عقل کې خلک سوچ کوي چې دا د څومره عقل والا دی، او دا حقیقت ګران دی چې کله انسان د درس او د دریش مرتبه کې واقع شي. ملګری به کله ورته بار نه رالو نو ویل چې دا څلور خبرې زموږ ځان سره یاد ساته. یو دا چې دروغ منوي، ځکه دروغجن انسان رائے نه. دویم چې ما رقم شي ته پوښتنه نه کړی نه هغه وینا. دریم زما مته بنه کوي چې زه دومره نو مو تاسو مایات کوي. څلورم ګور د شي خبرې مال وکړه چې مکه به د رعایت باندې مور غورځي. زما د رعایت ما باندې به شیطانی نه کوي. چې ته پوښتنه کې چې بهتره اوچت انسان څوک دی چې پاغه کې عاجزي سره د اوچتوالي د مرتبه نه، پاغه کې بیرغبتی سره د خې ځواني نه او استعداد نه، او چې کله فیصله کې د انصاف نه کار علي. ابو الولید ابو الملوک ور دخل کو ویلي الله رب العزت له بده بچو کې بچي ورکه ولید ابن عبد الملک د په وخت کې د مسجد نبوي توسعه کې دله به دیوال چې وګرځیدو د عمر بن خطاب غفر وته، او موږ د اول صحابه هغه انسانان دي چې دا به ان شاء الله امید دی چې تر قبر قیامت پورې الله بر قبرونو کې جوړ ساتلی. د کوم انسانانو بدنونو روغ انبیا دي، شهدا دي، صحابه دي، مؤذنین دي، طالب العلم او نیکان انسانان، دا ټول مسله به کې ویل شو. د والی مو ذکر کې حجاج ابن یوسف چې د باز خلک په دې څټ کې ورته ټاپی والد غوړې بیزته د پاره د انس ابن مالک د وجلو کوشش وکړي، د حسن بصری د وجلو کوشش وکړي، خو سعید ابن جبیر په گیر شو. یو عجیب سړی و. د عبد الله ابن عباس شاګرد او چت تابعیو، قران باندې ډېر پویو. ویل غنوم د سړي سعید ابن جبیر او وته سعید شقیب ابن کوسیره. ویل نه خاندې ولی وې د نه خندا وجه مې دا چې مخکې له مرګ ور روان دي. وې څنګه د لال کوم بچو څنګه ځان له مرګ خوښ غني. دسترخوان راوړو پاغه باندې سملو او چاړې ور باندې راخ کله چې ډیر انتیزه ته وینه داغه نه لاړه. چا دې ته پوښتنه کې چې اشنا د سړي نه ډیر وینه لاړه وې دا وجه د زړی ډیر تکړه ومنسي مرعوب بالکل نش په خلاف د نور انسانانو باندې. او سید صاحب شکل د سم لولو د ذبح او دلاله د پاره نو ویلې ربا د مات د لپاره اخره کا شوګر زو نور بل مسلمان د په قبضه کې رانه ولي 15 سور ضروري سي استبدا مړ شو. دا ولید مړ شو. سليمان بن عبد الملک له حکومت ورغه چې دا د مروان یو بل رور دی. په دې وخت کې د بني امیه یو طریقه را بدل کړه. کوم منځونه چې خلکو ورسته کړي واغه اول وخت کې راوسته د انتقال چې کوم تکبیرونه دویشته هغه دوی نه کول هغه ښکارا کړه. اکرمه صاحب د ابو هريره رضی الله په منځو کې وی ویل چې د شو قمقل په منځو کې چې الله اکبر الله اکبر ویلي. عبد الله ابن عباس وی د قشن محمد رسول الله منځ ډیر جهادونه مشوا. په سفر باندې وته او درمنستان خو راغلی او دلته ور باندې مرز وفات راغی. رجاء ابن حیوال ویلي چې څوک ورټاکم وی عمر ابن عبد العزيز تقریبا په نه نبی کې هغه بادشاہ شوی دی. یو سل یو کې د غره وفات مسله وا
2 کال 5 میاشتې سلور ورځې غالبا دومره وخت هغه راغی عمر بن عبد العزيز هغه انسان دی چې د خلفای راشدینو کې د غوینه ورسره دا 5م یا 6م خلیفہ خلک یادای او دا ټول دنیا د وخت کې د عادل نډکه و د سید عادل نډکه و ته په دا ګمان کوله ک عمر بن الخطاب ذکر هغه وسیو د لور د خوانه نو سوال دا دی چې عمر بن عبد العزيز الله دومره دا مسله ولې برابر کړه چې د په وخت کې معادل ام بګه د قشن خلک ته خوشاله و ام د خلفای راشدینو د حکومت تمثيل بالکل د خلکو لوش مفسرین لیکي وې دوه اساسي بنیادی وجب ده کې یو دا چې نیکمل انسان او بل تقوادارو چې کله انسان کې تقوی کله انسان نیکمل رب العالمین دا غره لپاره به د اسباب برابرې موږ دا مخ کې ویلې و چې نیکمل سره ویلې شي نیکمل دی نشي ویلې شي مولوی شي یو شیخ شي یو پیر شي یو عمل خو غني ابن کثیر لګي نیکمل هغه عمل دی چې د قران او سنت سره برابرې به زویل کې چې د قران او حدیث نه په دلیل موجودي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې کم او کیف معلومي څومره عملو کو څنګه وکړو او انسان د نیک عمل استعداد وته کې هغه وخت کې راځي چې د کې سخا پیدا شي معنی هر کار د دین خپل غني تقوا بده کې پیدا شي د الله د رسول په خبرو باندې یقین ولري دعا د رب العالمین نه وغواړي حرام خوري نه ځان وساتي بے پیدي کارونه نه کوي واړه امیدونه وساتي د حق وینا لراوړان شي په ار ډګر کې د وخت قدر او پیژني هغه اسباب استعمال کې چې عمل په قبليږي دغه سره مو ویل مجاهده را سړی کوي علم شرعي د خوب دعاګانې د کې نیک عمل او تقوا مخکې مونږ ویلې و به پیدې کارون نزان ساتل د کبائر نزان ساتل چې بکم شي بارز منګ الله خپکیږي دغه نزان ساتل چې بکم شي خوشاليږي اغه لراوړاندې کېدل شکل د شي جوړول چې سړی له الله رايات شي مسلمانانو کې ټول مسلمانانو کې ځان خطا غړل ګناه باندې به اصرار نه کوي په نیکه باندې به دوک کېږي نه تم په ساتي چې الله ما جنت لبوږي ریګي و چې الله مرد نه کوي د الله او د الله رسول د خبره پابندي وکړي چې بکم شي بارز منګ الله خپکیږي ورزما مصلحبات نزان ساته د الله سره مینه کوا د الله بندگی کوا د الله ر بندگانو سره مینه کوا دوی له اقش انتخابات چې کوم ځان د پاره غواړي حرام نزان ساته طاغوت نزان ساته جبه د الله په ذکر باندې آباد ساته د محمد رسول الله په طریقه باندې روانېږي 50 پیدا مخکې موږ ویلو یو پیدا به د تقوا دقه ده چې الله رب العزت په دې ټوله دنیا باندې به تعالی د عملګری ته تابع کی چې کوم خبره ته کوي د قران او سنت د قانون او د رسول الله د بس خبره دوی مني دله بل به کوي د کفر نه بزن ساته اسلام دی د ګنا نه ځان ساته توبه دی د مباحات نه ځان ساته د اشتباهي شی نه ځان ساته زړه د الله نه په بل طرف باندې مروانه و او د استعداد چې په سړی کې پیدا کیږي د دنیا د عذاب نه یریګا د آخرت د عذاب نه یریګا د دنیا د انعاماتو تمه ساته د آخرت د انعاماتو تمه ساته چې الله به ال ترک یو ورځ به الله مخله ودرې کوم ما سره به سابق کیږي د الله نه حیا ځان کې پیدا کا د قران او سنت په درسونو کې کینا د رب العالمین د انعاماتو شکر کوا قوي ایمان په ځان کې پیدا کا نو دا چې کله راغی ارمنستان لا دا سليمان ابن عبد الملک د دوی ورور د مسلمه ابن عبد الملک یو خو ولید هغه مرش یو دا سليمان دی او یو د غیر سره مسلمه دی مسلمه قسطنطنیه ما سره کړي و چې د روميانو د انګريزانو هغه دارالخلافه و یو مېشه الته په دې باندې ما سره کړي راتنګ کړي و د عبد الملک سليمان ابن عبد الملک سره د فوج مجاهدینو راغ ارمنستان له دابق علاقه له دې جنې کسان ور تشکیلول مجاهدین کم دي راولېږي دومره کم دي راولېږي قیدین الته بوزي زخمین الته بوزي په دې منځ کې د دابق علاقه له شکل راغی ایسه په دې باندې مرز وفات راغی مخکې مونږ ویلي رجاء ابن حیوال ویل هغه ملګری او چې آشنا څو کم ولی عهد څوک مقرر کم وېزمان ورس زما ورور دی هشام ابن عبد الملک ویغه خود اهل استعداد نری وی عمر ابن عبد العزيز ولیکا عبد العزيز دغه کاکا دی د حکومت دوی نقل کیږي خو بیرته بتا سره راشي ځکه دا توصیه کړي و چې زمانه ورس عمر ابن عبد العزيز دغه نه ورس به یزید ابن سليمان زما بچي په دې باندې بني امیه له خوشاله شي وکینه د عمر ابن عبد العزيز په حکومت باندې سخت خپه شو په کدا وشو هشام درجه سره مخامخ شو آشنا زمانو پکې ده کنه کزمانو چرته بکی چې خوشحالي وکما چکچا کې ورته ما چې رمانه دا منصب راغی کني چې پروګرام برابر کوملګری تحریک هر چا سره د خپل ځان غمي د مسلمانانو غم سرنی د قران غم سرنی د مسلمانانو د عزت غم نه خو څنګه زوځ وړاندې لاړ شي وېدا د بادشاہ امانت د چاره نشم ویلي عمر ابن عبد العزيز ورته ویلي آشنا زمانو خو بینی لیکلي چې وښاړم د دې ټولو مدته سي مواري څوک سر باندې راخصلې شو کچرته نه لیکل چې خوشاله شو دا امانت ته جامع جمعه ته دا ټول ملګری راجمع کړه پولیس امراله داخله کې شکل راوسته و دې چټ کې هغه چا سره لیکل کړي دي آیات تاسو ټول په دې باندې اقرار کوي چې د سره زمنګ بیعت ته
ټول ملګری ویل چې بالکل چې کله هغه خط خلاص کی نو پاغي کې لیکلو د سليمان ابن عبد الملک نه د خپل قوم له مبارک ولی احد زما کې چې هغه ویل شو عمر ابن عبد العزيز وی چې کله عمر ابن عبد العزيز باندې دا خبره ولګیدا وی ولاړو وی اسه په اسمه کې باندې را پرې وته دروبو د یری د وجه چې دا غټه سیمه ورته دا څوک اخلي عربي او پلار دغه بچیلا وصیت کوي وی یا بني لا تكن راسا فان الراس مجمع الاوجاع بچیا سر مو جوړېږي ټول خلکو قیادت مکوا ځکه دا سر د ټول غمونو مرکز دی کوشش دا کوم چې ورسته کېږي لا تسل لماره چې کله ځان مشر جوړ کی یو چې ملګری درکې هغه جدا خبره ده خو چې کم سړی مخکې کېږي دا ګوره به ناکامېږي رجاء ابن حواد د مټو ولا سنه ونی ول په منبر کې نو خبرو کوي نشم کولای سخت وژړل په یو لاس خبره وکړي یو خبره دا وکړه چې آشنایانو موږ به د قران او سنت تنفيذ کو ګورم په دې کې نوې قوانين نه معتبر کو چې هغه تاغوت شي کومه خبره چې الله رسول کړي دا موږ به عقب شي ګرځو ایوا دوی مې ورته ویل انا متبع السنه زبد سنت تابعدار مزور شه د بدعت د دین کې نشم دن نه کولای چې پلانې شپ خو بګي خیر دی پلانې شپ خو بګي خیر دی پلانې نه زبد حدیث په رواني کوم څه به دي کې زمونږ د دنیا او د آخرت کامیابی ده دریم ویل زبد خلفای راشدونو په رواني کوم چې کوم ابو بکر دی عمر دی عثمان دی علي رضی الله عنهم دی کوم نقشه چې هغه موږ پر خودره د دقه زمونږ مشران دی او دې په رواني دل پکار دي څلورم ویلې وکچرته وسړې بادشاہي او هغه پر رعایت باندې ظلم کوي او دغه په دې رعایت کې وسړې دغه ظلم د وجه نه وزل لاړو ودا بګوره مجرم نه پنځم ویلې لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق چې کله زمونږ الله خپکی ګوره په دې کې موږ د هیڅ خبره به نشو منلې ودا پنځه خبره چې وکړو نو په دې وخت کې کرا نجيب عجيب اشور تراوسو ودا زمونږ د بادشاہانو عادت دی چې په دې باندې سوري کې ته په دې باندې سور شي ویاشنا څنګه په دې نشم سوري دې ملګرو ویلي وېزما خپل چې کوم قچر دغه مال راولې دی گاډو دې شین د بیت المال مال دې مال ته تسلیم کړي سره سم څه کار دی وی به ور د ډیرو مزیدار خیمه واله چې بادشاہ او خلیفہ زمونږ په دې کې کینی وېزما لپاره خپل خیمه ډیره محترم ده په نسبت سره دیله دغه امه کې نه وای ځکه د الله ذکر نه بیا د غفلت کې راولي درې مې ورته وی قصر اماره لارشه وی پاغیزه کې د عبد الملک د سليمان یو بچی دی ایوب داغه خويند دي او ورونه دي دا ټول پاغیزه کې وسیږي تر څو پوری چاغوي ته وتی نه زنه شمورته دي چې کله غوی لاړ زو بیا وسره ګورم زما ورته کارته ورکې دي نش هغه پاغیزه کې وسیږي یو غلام ورته ویل دا ډېر خپاو ویاشنه ته ډېر خپه کاری دا وجه سره وېزما غونې سړي نن خفغان پکار دی وجه دار چې د ټول مسلمانانو قیادت مال پلاس ما دراغې چې زه خپه نشم نو بل څه خپه کېږم مونږ چک ورته وي اوټ مال راکو ما مخې له بوزه وجه دار چې اصل کې مونږ د دې په سزا باندې پوی نه یو کپی پوی شو کړه چې چیرته براوړاندې نشو کور لراغې فاطمه دې بیبیوا د عبد الملک ابن سليمان مروان خزا هغه ورته ویل چې ولې ژاړي عمر ابن عبد العزيز دومره انتهازات وشړل وشړه په دې بنیاد رااله نن زما په دې رعایت کې اطمینان شته مسکینان شته فقرا شته کزه چرته په خپل خلافت کې دغه سم حق ادا نه کوم نو دغه لا سنا زما ګریوان له په ورځ قیامت را پریوشي وای جوړ ځکه دا په قران او سنت باندې پوه انسانانو نسب له سره دار چې د پلار عبد العزيز دی هغه د دې مروان په وخت کې د مصر والیو او دا په یوش پته کې پیدا شوی دی چې کله معاویه رضی الله وفات شو دغه نور سره متصل عمر سے پیدا شو عمر ابن عبد العزيز به دا د دې مروان مخکې بچی دی نه مخکې مشر زوی د عبد العزيز هغه مړ شوی دی دغه نور سره عبد الملک له خبره فاتح شوی دی خو چې کله ودا عمر پیدا شو نو پلار ډیرو کېر سره و عبد العزيز هغه د خپل بچی مدینه منورې لړاولېګو دارالعلم ده ځکه مدینه منوره کې عبد الله ابن عمر ابو هريره حسن بصري سعيد ابن مسيب دې خلکو په قیادت کې وسله لوي کیږي چاوي ته میداریم به راغله د خلګن باج علماء چې هغه به نه راغله بنا بر هر تقدیر وې دې سره لوي کېدو او دا د عمر رضی الله عنه د لور د خوانه نوسیم دی عمر رضی الله عنه ورځ ودش چې کله راوچ شو سلو کړی دا خبره وکړه چې ملګرو زما په دې بچیانو کې رب العالمین د شو بچي پیدا کوي چې هغه د ټول دنیا د عدل نه ډکې دا بچو کې به ویل دا بچو کې به ویل دا بچو کې به ویل دا بچو کې به خوب ولیدو وې چې کله خوب ولیدو نو په دې وخت کې وی ویل چې ملګرو به مال یو بچي او خودل شو هغه په دې طریقه باندې چې هغه د ټول دنیا د عدل نه ډکې او هغه اشج دی اشج سمره توجه په سر باندې ودا زخمی دی په کداوا چې عمر رضی الله سره د خپل ملګرو د شپې ګرځي نه یو کور لور نږدې شو الته وزنانه ده دی لور لوي ویلوري دی پویو کې دی شودو کې لږ سره ابو واچو چې سبا بازار کې ډیره ګټو هغه ورته ویل چې خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب خدا منه کړی و اين عمر
اين خلیفۃ المسلمین د مسلمانانو خلیفہ چیرته دی او خو موږ نه ګوري بیچاره خپل خلافت کې دارو خلافت کې وکه خلیفۃ المسلمین نشته نو رب خو د خلیفۃ المسلمین شته کنه تمره دیندار زنانه دا خبره چې کله عمر شه باور در روان شول ملګرو لوي دا کور تعقیب کړي چې کله هغه تعقیب کړي نو پاغي کې وکونډه و دی غیلوره بچینو لوي ټوله راځم کړي وسما خو عدالت ضرورت ځکه نشه چې مال مخ لړ غټ کار پاتې دي بډا کېګم همزه تاسو زما پر زامنو کې دقه جلې ځان لاو کوي رسول الله فرمایي وې د حسن د وجنه کذب نکاح کېږي عليه الصلاه والسلام د جمال د وجنه د نسب د وجنه د دین د وجنه په دین والا باندې پنځه ملګری ونه په زمانو ویل چې زمون خزشتا خو عاصم په نامه د بچي واغ ورته ویل زبې پلار په نکاح کوم وې چې کله دغه د کونډې لور په نکاح باندې کړه د دین ورسته زنانه پیدا شوه ماشومه اغیله بینون کې خود ام عاصم دا به د عبدالعزيز سره په نکاح کې رااله د عبدالعزيز نبی عیسی عمر په پیدا شو په دې سلسله باندې د نسب راغی وکړه چې دا پیدا شو بني امیه اوسره دلک سره سختی کوله سختی دا معنی د انصاف مسله ادم معاویه رضی الله خاندان او ډیر اوچت بادشاہان خلک تیر شي و یو ورځ د بنو امیه راجمع شو چې لکه مون خډیر بچي خاندان شاهي خاندانو دې سړي مونږ عام انسانانو کې وشتیو خلک وایي کنه ودا عوام الناس کې مونږ وشتي ودا خو عام خلکو کې مونږ حساب کړی و دې ترور له ورته ویلې د عبدالملک خور له فاطمه لا ویلار شاه او په دې وخت کې د خپل وراره له دې شي وای چې موږ سره لګ نرمي وکي عمر الله چې کله دا خزراله فاطمه دی ورته د الله اخرت یاد کې مخله حساب او کتاب او دا ټول مسله اق فاطمه په زړه شو چې په زړه شو بني امیه ولویلی و تاسو عجیب انسان د عمر ابن الخطاب د خاندان چې تاسو خزه کوله واغه د شي بچی راوړي اوس د عمر غو عدالت هم کوي دا کار نشي کېدلی بس دا کوم چې تاسو درکې پم دې باندې اکتفا کوي و عمر ابن عبدالعزيز بلاړو شام لا الته عبدالملک ورته خپل لور ورکړه فاطمه د دې وجنه دا یو سوالم دی هغه کوم جلې ده چې د بادشاہ لور ده د بادشاہ خور ده او د قشن د بادشاہ په نکاح کې راغله ده هغه فاطمه بنت عبدالملک وې دې په نکاح باندې کړه ورته ویل چې دا مسله کېږي نه بلکې په دې کیفیت باندې بستاسو ما سره د ژوند تیری عمر ابن عبدالعزيز کې واجب کار دا و چې د شورا کې اکثر علما ناشو اهل علم فرمایي وې د علماو مثال د شه دی لکه د شړی جامه او خوراک دا چې کله نه شړې وجل کېږي امام مالک سے موطا کی دا خبره نقل کړي دا لقمان حکیم خپل بچی له وی چې یا بني جالس العلماء بچي به د علماو سره کې نه ځکه دي علماو نه انوارات راوځي د سړي د ډور باندې ژوند کېږي علما به کې نول کله کله بدا د حج امیر پاتې کې دومره دومره استعداد پکې الله خو دلو د حج اغله کونو انسانانو امیر کله چې دا خلیفہ نوړي راجبه جامع به اچولې د عیاشي ژوند دیو پنځه به کته ساتلې خو چې کله خلیفہ شو دومره زاهد او بیرغبت شو چې یو جوړ جامو کې ودا ګرځیدو یو ورځ حجاج ابن یوسف ویل عبدالملک لا ودا قوراره دي دا صاحب دي سره لري کزه کدا چې په دې خلافت او وزارت کې دلته ګورسمنګ به ژوند نه تیری دا د شي زاهد انسان دی گزاره کوي اسراف دی او پلان دی او پلان اغه سم معزول کې به چې کله سليمان ابن عبدالملک راغی د دې عبدالملک بچي د ولید ضرور د ولید نرستا نو په دې وخت کې به هغه د خپل مشیر وګرځولو چې کله مشیر وګرځو ډیر عجیب راي ورکولې عجیب مسائل به ورته وړاندې کول تقریبا به پنه نبی کې دا بادشاہ شوی دی 200 یو کې به دا وفات شوی دی تقریبا 2 کاله 15 میاشتې څلور رسید د حکومت او خلافت راغی د دې په وخت کې ډېر فتوحات مشهور دین د اسلام ډېر مخ وړاندې لاړل په دې واجبہ کیفیت باندې دا مسله برابر شولا چې خلکو ویل بالکل د عمر بن الخطاب حکومت راغی یو دولس کارونه د عجیب کارونه ځان سره یاد ساتي انس ابن مالک فرمایي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خادم د لښکر خدمت سره کړی دی والله قسم په الله چې د رسول الله نه بچرته ما اخو دغه خبره نه اوریدلې دا کار دی ولې دیونه کې لښکرانی کې وسره دا خادم بشل کرانی کې چې دا شو هغه وفات شو دا فرمایي چې ما صلیت احدا ما د اچا په ورسته مونږ نه کړی چې دا غمز د محمد رسول الله رحمت سره برابرۍ په نسبت سره د قزوان له عمر ابن عبدالعزيز دا مونږ شو ته دا ګمان کوله کړه محمد رسول الله بس زولاړو دومره خشوع دومره خضوع باندې مونږ سعید ابن یسار فرمایي وېزماري په ذات الله باندې قسم چې کړه د په سجده په منځو ودرېدم دا رکوع کې کم تسبیحات چې د په سجده کې چې کم تسبیحات دي تقریبا لس کرتو سره مو ویلي نبوي مونږ دي تقریبا 6 منټه کې بکار دا چې دا مونږ وشي په دې کیفیت امام قرطبي رحمه الله لیکي وېدا د واجب سره علما به کله راجمع کړه میش کې هفته کې د آخرت تذکری به وشي دومره به په خپل شړا کوله د علماو بشړاګانې کولې تا به دا ګمان کو چې د ارملګری مخرد ته ومړې پروت دي جنازه پر تر زړونه بالکل جوړ و امام مجاهد سے فرمای امام مجاهد سے اق امام دی
مفسرین د په باره کې لیکي وی چې کړه د مجاهد تفسیر تعالی راغی بس دا کافر دنه بل اوچت مفسر بل نشته وی موږ بکر عمر ابن عبد العزيز لرالو مقصد مو دا چې د اسلام تربیت وکړو وی قسم په الله د بده علم موږ لزده کې چې موږ به د اصلاح د پر راغلی او موږ به ډیر علم د نزده کې بیرته ولاړو دومره اوچت عالم دومره اوچت انسان فاطمه بنت عبد الملک فرمایي چې د خزره وی زماره په ذات الله باندې قسم شکر لبراغه نیمه شپه پورې بده منځونه کول دغه برسته لاسونه په دعا باندې پورته کړی و په دې دعا کې به ژړل چې کله به ودو شو به ولاړو به ژړل حتی دا دوه کاله پنځه میاشتې څلور ورځې چې داس ما خاوند او خلیفہ شوی دی وی بالکل ما سره نږدې کتم سم په هغه کیفیت مې نه کوله کڅن چې مخکې د ژوند په دې شو انداز مالک ابن دینار اور شویل وی آشنا ته خډیر بزل شړې زاهد هغه و ژړل وی مزت څنګه زاهد شړې زه غریب شړې ما زما نه چرته دبدبه شته نه می شهرت شته نه می مالداری شته نه می بل په دې ټول انسانانو کې زاهد سره چې د عمر ابن عبد العزيز دی د بادشاہ لیکن د دې ټول شینو باوجود یو فقیر غوندې ژوند ودا کوي خپل کجلې ویل فاطمه بنت عبد الملک لا وتا چې څومره زیورات غاړه کې چوری دی په دې پوزه کې د چوری دی په دې لاسونو کې دا په ټول خلافت د تسلیم کې بیت المال لا ودا ولی وی وجدار چې ستا پلار په هغه وخت کې تعالی خصي کې دي چې د مظلومانو حق شبهه پکې ده کله ته بالکل زما د نکاح نه به پاتې کېږي نه ته به وځي هغه د خپل ټول مال راواخه سوال ته بیت المال له تسلیم کی هغه ته کې خودو وی وجه دا چې درسو پوری شبهه زموږ په کور کې موجود شوی دا کار به کېدل نشي چې دا مثلا موږ پوړان دی بوزو یو ورځ صادره غلام له شمال او صادره والے صادره ورته واخصو 5 روپے باندې وی چې ګوتې ور باندې د عمر ابن عبد العزيز والے و نرمو وی ګور تاریخ څومره قیمتي صادره مال اخیسته 5 روپے مال صادره واخصو وی فتوح کړ غلام وخاندل عمر ابن عبد العزيز ورته آشنا ولې وخاندل وی چې تکره خلیفۃ المسلمین شوی نه ما تعالی صادره راوړو په 800 روپے باندې تا چور باندې ګوتې ولې تا د خبره وکړه چې مړ دا څومره شخص صادره دی مال نرم پکار دی نن چې خلیفہ شوی دا 2 روپے شیطان وی د قیمتي ښکاری عمر ابن عبد العزيز ورته ویلي قسم په الله چې وسړی د 800 روپے صادره استعمال دې غټ قمقل سړی نشاغي وکه موږ قمقلانو اوس موږ له آخرت مخ لړ روان دي خادم لبي شمال او بګرموا زه په دې باندې شپې تهجد د پاره راوچته کې مودس کوم وې چې کله به او بګرمول او به ورته راوړلې ډیره مدور سه پښتنو کې چې دا وبته په کوم ځای کې ګرمي وې دا د بیت المال په لنګر کې تعجب د بیت المال لنګر کې دغه خدای مسلمانانو حق منځ ما د وبګرمېږي وې تاسو حساب کې چې دې ګرمېدو څومره روپې کې وې دومره وې اخر روپې راواخه چې ټول بیت المال له تسلیم شي وسراشه زمزان د خلیفہ موتم ځان د خلیفہ او بلما چې بیت المال کوم ځای پیدا کیږي هغه باندې خېټه چول او هغه ځان په شریکل او هغه خپل مال ګرځول میدان کې بیرته غل ورکول پکار دي یو ورځ ملګری کې ملګری ورته راوړ عود ورته راوړ وی چې کله دا عود بوی کړه نو په دې وخت کې لاړ متصل او د شو کې چاورته ویلي وی په عود کې هم دا بوی د ما محسوس کې وس مال او داس کول پکار دي چې پوری دغه شکریا ادا کړم انګور له وخت جوړ وش پیسې وسره نو دا خلیفہ او خزلوي کوم پیسې سره موږ لراکه چې دا انګور پیرا وړو وې ما سره خو نشته 2 روپے تنخواه ټول تنخواه د 2 روپے وا وې 2 روپے تنخواه څه پیسې کم کم نو هغه ته سلی ورکړ ورته ویل چې ایز ما کځي وینن چې موږ په نار باندې پاتو شو دا موږ ډیر بهتر دی په نسبت سره اقا حال چې موږ حرام الله سورغوت کو سبب ورځ قیامت په جهنم کې په کندو کې موږ به راز وړل شي خیر دې مشري موږ شپه تیر نن دې نخرو یو ورځ ورته وچا تحفه راوړله او په تحفه کې انار راوړل انار ډیر قیمتي او ډیر زلې ورته شوی وې دې د پلاس کې واړه چې ورته وکاته وې ډیر قیمتي انار د مالک لوي چې بیرته وېسه ملګرو ورته ویل آشنا دا خو هدیه ده نبی صلی الله علیه وسلم د غیر مسلمانو هدیه قبول کړي تقریبا په دې کې شل احادیث یا اتلس خو چې حربي کافر نه ته څنګه دارت کوي وې ټیک دا هدیه د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې هدیه وا خو زمون په وخت کې وزار رشوت جدا نمونه ورکول کیږي دا موبایل کارت ته دا پلانې دی دا اسی د هوټل خرچه دا او دا اگر او دا مسله دا ټول په رشوت کې رااله دا وزن عالم د دې وجنه شیخ الاسلام ابن قیم لیکي چې سړی د ګنا نظام بندي او دا بند شي لس کارونه په دې سړي باندې پکار دي یو د ګنا په سره باندې علم لرل دویم د رب العالمین نه حیا کول دریم د الله د نعمت له ساتل څلورم د رب العالمین نه یرا پنځم د رب العالمین سره مینا شپږم علم د قران او سنت اوم پر خپل بدن باندې شفقت اتم واړو امیدونه ساتل نهم قوي ایمان او لسم د ارچا خوراک نه کول چې ارچ پیدا کیو د خېټه لور غورځي ودا زمون په وخت کې اوس حدیث مدینه دی ودا پر شوت باندې ګرځېدلې دي د دې استعمال لوي تیار نه چې دا استعمال کوم وې په دې وخت کې چا ورته حدیث ویلي عجیب خلکو د حدیث نه زړه متاثر کېدل
او مسلمان سره هم دی ویل شي چې قران او حديث ورته کله پیش کړي چې ټوپونه ورته خوشاله نه وي حدیث کې رښتیا راغلي دي رسول الله فرمایي وی اقم مهاجرین چې دا درې صفاتونه پکې وي دا بری دي مالدارانو نمخ کې جنت لجیو دا چې د خلکو دروازو لورځي سو کې دروازه کې نه پری دی مړ غریب سړی وځه دویم کله چا د خور او د لور جرګو کې ځان لا وی ته غریب سړی ته څنګه زمون خور لور په نکاح کوي د قواریر دي ګوره غریب سړی 2 روپۍ لري نه ته زمون پر خور باندې جرګه کوي زمون په لور باندې جرګه کوي او درې مې ورته ویلي اقا انسانان چې دغه د جامع خیرن دي نور کپړې نشته وی عمر بن عبد العزيز چې کله دا حدیث واره سخت وشړل وی ویل قسم په الله زه خو هغه سړی چې د ارچا دروازې لورزم دروازه ټک ټک مال اخلاصي زکه زبا شایم او زه خو هغه سړی چې ډیره قیمتي زنانه اسما په نکاح کې د فاطمه چې دا د عبد الملک لور ده د بادشاہ لور ده د بادشاہ خور ده د ولید سليمان او د قشانه یزید او زه په خپلم بادشاہ ډیر جامې ټول صدقه کړې یو جوړې ځان لپاره خوي یو ورځ بنا جوړش د او کې مسلم ابن عبد الملک راغی د پښتنه لا چې کله د خپل او کې د جامې ول ډیر خیرنه شوی نو د خور له غوسه شو فاطمه له ویل چې خوري تاسو ما کې خو بادشاہ دی او مریض او داسې خیرنه جامې دی او د نور جامې ورته نه راخلي هغه ورته وشړل به قسم په الله چې ستاره دی بادشاہ او کې هم دا یو جوړ جامې یو ورځ ور جمعې منځله شنه وخت راغی چاته پښتنو کې چې آشنا څنګه نا وخت رااله وی والله قسم په الله زمام دا یو جوړ جامې دي نور جامې منه ودامي منځلي و چې شوی نو څنګه ما نا وخت راته وکړي پرې درې ګوچ شي به بسراشه د چې عجیب کیفیت والا انسانان اېدو پجامه کې ورشي پیوندونه لګیدل او د ټکه به معلومه چې دا اق جامې دي چې د عمر ابن عبد العزيز دي د شو کیفیت غوړه کی په دې کیفیت باندې خپل جون بنا کی د دې به دا مقصد نه چې سړی بنوي جامې نه غونډي څومره چې کیسه جامې ته غونډي هغه شکر وباسه هغه دعاګانې وغواړه د رب العالمین بندگی پکې وکړه به جایز بني امیہ ورته ورس رااله وی آشنا مخ بچاهانو شاهي خاندانو تا خو بالکل ارڅ په موږ را بند کړی دي څنګه لراکا وی قیامت کې بد الله مخله به حسابي سو غوسي پیسې به زل رقم و به خوري تاسو قیامت کې الله به ما سره حسابي کوي جمال رقم څنګه کټل دی په کوم ځای خرج کړی دا کار نشي کېدلی د قیامت د عذابونو وی زیریګم اته په خپل وی 2 روپۍ تنخواه وا تقریبا شپې ته کلدار شوقات جوړیږي هغه وخت پیسې نه اختر ور باندې راغی دیکھه چې ورته وی فاطمه وی آشنا په دې بچو د اختر راغی جامې نشتا جامې ورته راوړه عمر ابن عبد العزيز ورته ویلي وېسما سره خو ور په نشه کم ځنه جامې راوړه کله ډیره وکړه وسکر بادشاہ لور او د بادشاہ خور وا ویلا شر محاسب نه چې کم سړی پیسې ورکي معتمد مالی اغه نه پیسې قرض کا او د شی به ورته وایا چې دا پیسې به زدر نه قرض کما ته ما په تنخواه کې دا بیرته ځان سره حساب وا چې کله دې پوره کړي نو بعد دغه نه مال پوره تنخواه راکوا عمر ابن عبد العزيز ویلاړو محتسب خاله اغله ول چې زما بچولا د جامو ضرورت دی اختر راغی پیسې مال قرض راکا زما په تنخواه کې د حساب وي بالکل صحیح دا غم نیک سړیو او په نیکانو باندې خلک تیزم ورزي وی تعالی دا معلومات شته چې ته 15 شپږ میاشتې ژوند دی چې ستای تنخواه نه بیره پیسې کټ کم وی مال د نن ورځې معلومات نشته ته 15 شپږ میاشتې کم کوي وی تعالی زه پیسې نشم درکولای زال الله دې مال شي بیرته هم د شراغه کله ویلې په دې کیفیت باندې مسله رااله د دوی وجنه رب العالمین په دې ټوله دنیا دا زلولې د عمر بن خطاب غو خلافت راوستله حدیث کې رسول الله فرمایي چا چې ټول غمونو نه یو غم جوړ کې الله به د ټول غمونو کافي شي په دې باندې انسان د رزق وسعت هم راځي په صله رحمه باندې راځي په تقوا باندې راځي د ګنا نه پزان ساتلو باندې راځي په دغه ټول غمونو پرې د یو د الله غم جوړ شروع کا اسکار کوا jihad کوا سوره واقع ولا خاص کر سر منځنه وسه د قران تلاوت او دعاګانې غواړه او واده شروع کې سوره نور کې مفسرینو دا خبر نقل کړي واده باندې سړي ذکر پراخي وی ویلي دغه مسله نشي کېږي وي تخپل کار کوي تر هغه ودا چې کله خلک کېدو سلبي سره درهم سره و چې کله وفات کیږي تقریبا یو زامن ته پاتې دي او یو درهم ته پاتې شو څه د پاسه وی ورسېدو هشام ابن عبد الملک چې مړ کېدو دا غي یو زامن و د هر زوی چې دی 1000 روپۍ ورسېدل خو رب العالمین به د شو وخت را وسو چې د عمر ابن عبد العزيز په زمانو کې الله د مالداران پیدا کړ چې د جهاد په چندو کې به یو بچی سلسله کار خلکو لور کول وسونه او د هشام ابن عبد الملک زامن د شي فقر لور شي چې د بادشاہ زامن و خلکو له به شي ورېرونه و لاسونه نیول شوی ور په منګل راواچو د دې وجنه چې کله مور او پلار صحیح وي صحیح اعمال کې حلال خوراک کې بچو کې الله دغه اثر ور کوي او چې کله مور پلار هغه غیر صحیح عملونه ګډوډي به بچو کې دغه اثر نه ګډوډ راشي ان الحبار لا يعذب في وكرها من ظلم الظالمين زمون د ظلم د وجنه به هرره سي فرمای الله دا ظالم خرابای زمون د ظلم د وجنه رب العالمین دا بارانونه بندي زمون د ظلم د وجنه رب العالمین په مسلمانانو صحیح خلیفګانم نه راولي دا وجه دار چې منکه معنوي جرمونه دي
دغه په وخت کې ډېری فتح وشوي اندلس فتح شو مراکش فتح شو بخارا فتح شو ځکه دشمنانو نیولې و سمرقند فتح شو د خراسان علاقې هندستان فتح شو د سند علاقه حتی پنجاب علاقې پورې د بیرغونه لاړل او عجیب کار خداو چې کله عمر ابن عبدالعزيز خلیفہ شو ویلیوانو د شرمخانو به ګډم نه ماتولې بادشاہ چې کله عادل وي رب العالمین به د شرمخانو کوم د استعداد جوړي د دې وجنه اثر کې راځي بني اسرائیل وې د موسی علی السلام نه پوښتنه وکړه چې یا موسی موږ څنګه معلوم کو چې الله رب العزت موږ نه خبره کې خوشاله وې کستاسو مالداران په غریبانو خرچي کوي ستاسو بادشاہان د صحیح دین تابع وي او پتا سو باندې ضرورت په وخت کې باران کیږي الله خوشاله دی کدا درې وړه کارونه نه کیږي یا باز کیږي باز نه کیږي پوهشه بده باندې الله درنه خپه دي خوارج دی واجبہ فتنه ده رسول الله فرمایي چې دا په هر دور کې شته تر قیامت پورې به دا ګروپونه ګرځي علامات مخکې موږ ذکر کړو پنسي او شته کړي عالمان نه او ځان عالمان غړي په ارچا باندې کفر فتوا په د باندې کفر فتوا په هغه باندې کفر فتوا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې فتوا راغول باندې بدا د اسلام ندي شوځي لکه څنګه چې مرده کې د کار روش چې وسړی د مانزه په بارکی د دیمون په بارکی په چا بار له فتوا نشو ورکول سره د دلیل نه نو د سړی د ایمان او د کفر په بارکی خو بالکل به سړی فتوا ورنکي کاسې دی چې سره ودرې دی یره ودام کافر شو که په یو گاډي کې چرته سور شي ودام کافر شو کې خو قلم دی جب کې خود ودام کافر شو کې شاته ټلیفون کې چال د ټلیفونو کې ودام کافر شو او حالانکه د کفر او د اسلام د پر خپل ځان له اسباب دي چې سړی به د غیر مسلمان سره د زړه مینه ساتي دا غوی د لپاره بکار کوي تاسو وګورئ نواب سید حسن خان اغری کلی د قیادت په تشریح کې ولا ترکنوا الى الذين ظلموا غالبا د شوایات دي چې التا د په هغه وخت کې دغه حکومتونه د اسلام د تایید لپاره څومره خدمت کړي دي څومره کار اخیستي دي نو سړی په دې باندې ځم پوي کی چې کافر کیږي پڅ او سړی وځي په اسلام نه پڅ باندې سړی اسلام کې داخليږي پڅ د دې وجه رسول الله فرمایي ځان له خیر غواړي دغه خبره مطلب داري پچا باندې به د کفر فتوو کې ځم په خپل د اسلام او د کفر نو باسي دي خوارج دي شی ویلي وې دا سړی عادل دی بس موږ مصلحه پس مکه باندې ګدو فتنه متنو بس نه ګرځو خراسان کې څه فتنه پیدا شوې نو عمر بن عبدالعزيز ته خطر ولېګو ویل کته تاسو ته فتنه پیدا کړې ده او وراشه ما سره باس مناظره وکړي وی سیدا وې د خراسان دوه مناظرین راولېګل وی آشنا تاسو داوا سره وې داوس موږ دار تاسو ولې معاویه کافر نه وای ولی یزید کافر نه وای بني امیه ولی کافر تاسو نه وای ته دې ټول کافر وای لکه اوس هم تعالی د باز خوارج راشي ته دل کافر وای اغله کافر دا ټاپه خو ما سره نه چې دا کافر دی هغه کافر دی عمر بن عبدالعزيز ډیر اوچت عالم او یقین دلته بچو پښتنه ستانه دا کوم چې په دې ټولو کافرانو کې د فرعون چرته غټ کافر شته وینا وی تعالی قسم د الله په ذات درکوم چې تا پورس کې څو کړ دې چې ویل چې الله لعنت وکړه په فرعون باندې یا الله لعنت وکړه په فرعون باندې یا الله لعنت وکړه په فرعون باندې وی مونږ نه دی ویلي وی په غټ کافر باندې لعنت نه وای او دغه شړي باندې وزله کفر فتوی کوم چې دا کافر دی او دا کافر دی او دا کافر دی دا یو ملګری دماغ پر خبر اخلاص شو بس وی مونږ ورسېدو دی بل ویل مونږ دا کار نه کوو مونږ به پتا شو باندې کفر فتوی کوو د بوعان پراقه کې دا مرش عمر بن عبدالعزيز کله چې مړ کیږي مرز وفات کې ملګری کلم او کاغذ راوړی یزید ابن سليمان له خط ولېګو چې دا سليمان ابن عبد الملک بچی دی اې د په باره کې توصيه کړې و ځکه خو بني امیه دله به خوشاله وکدار شي به په باندې وسعت راشي وای چې اتق الله دلانه یریګا درعیت حقوق ساته وی ګور اسما د مرګ نه ته عبرت والا زنن دی الله مخله ودرېګم چې هیڅ سره شریک نشته د زری خبرې بس ما سره غي حسابي کوي او سبا طبعا قریب را رواني تر شمو چې زبا شي مصر دا سونه دی دا ګار دی دا بغیر راګرځي مړ کیږي او هغه آیات ویلي تلک الدار الاخره نجعلها ودغه کور سره منګرزو د پاره د حق انسانانو چې نه فساد کوي او نه تکبر فساد څه معنا د قران او سنت نه خلق اړول تکبر دا من خلق سپنګنل او عاقبت د پاره تقوادارو د معنا ده یو صفت تقوا په ځان کې پیدا کا او د دوه مرزونو ځان ساته تکبر مکوا او فساد مکوا که څوک دا کارونه کوي رب العالمین به جنت لور داخل لکی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي داخل بنشي جنت لره هغه انسان چې داغه په ځړ کې د ظریف اندازه باندې تکبر دی تاسو ما خطرناک خبره ده ودا آیت ځان سره د ویلې تلاوت کو پی کدا شو چې دل ور باندې مرګ راغی نه نوې کې دا بادشاہ شوو یو سره یو کې دا وفات شو چې تقریبا 2 کاله 15 میشي څلور ورځې د خلافت مسلمانان خو څه کې چې غیر مسلمانو په شړا کوله ځکه عادل بادشاہ هغه له پیدا رسیدلې وي د فاطمه بنت علی نشه پښتنه وکړه وی عمر ابن عبدالعزيز شمول شو څنګه در تاسو لور شو وی قسم په الله کچیرته عمر ابن عبدالعزيز لږ زره نور پاتې شوی وی رب العالمین موږ باندې عجیب پراخین راوستي وی الله رب العزت دې خلکو تابعداري موږ تاسو له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه و صحبه اجمعین